د اعصابو د جراحۍ د فعالیتونو په اړه لومړنی 2 ورځنی علمي سیمینار د افغانستان او ترکیې د مخکښو متخصصینو او ډاکټرانو په ګډون جوړ شو. دغه علمي کنفرانس د طبي تجربو د تبادلې، د درملنې د نویو لارو چارو د معرفي کولو او د اعصابو د جراحۍ په برخه کې د خصوصي ظرفیتونو د لوړولو په موخه جوړ شوی و. د افغانستان او ترکیې یو شمېر د اعصابو جراحان او د متخصصینو په دغه سیمینار کې د عصبي ناروغیو د تشخیص، درملنې او پرمختللو جراحي عملیاتو په برخه کې خپلې نوې لاسته راوړنې او د تجربې له یو بل سره شریکې کړې. مسؤلین وایي د دې ډول علمي پروګرامونو جوړول کولی شي په هېواد کې د طبي پوهې د ودې او د روغتیایي خدمتونو د ښه والي لپاره مهم رول ولوبوي. سمپوزیوم امروز فرصت خوبی برای تبادل دانش، اشتراک تجارب و آشنایی با جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه‌های نیورومودولیشن و فانکشنال نیوروسرجری و فناوری‌های نوین طبی است. د غونډې ګډونوالو هم د علمي همکاریو پر دوام او د ورته پروګرامونو پر جوړولو ټینګار وکړ او دا یې په افغانستان کې د طبي علومو د پراختیا او د درملیزو خدمتونو د کیفیت د لوړولو لپاره یو ارزښتناک ګام وباله. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نیورو موډولیشن او د فنکشنل نیوروسرجري د جراحي اعصاب او نیورو موډولیشن په اړوند باندې یوازینی کنفرانس دی چې موږ وکولای سو خلکو ته هغه څه وکړو چې هغه مخکې په افغانستان کې نه کېدله. د طبابت په برخه کې د ډېره غټه او ستره لاسته راوړنه د خصوصا د جراحي اعصاب په اړوند باندې چې موږ وکولای سو د خپلو هیوادوالو ته د دنیا په سټنډرډ باندې کار وکړو او ان شاء الله دې په نور پرمختګ ورکړو چې څنګه کولای سو نور څه لاسته راوړنې ولرو. Bugün de burada Afganistan'dayız. Burada olmaktan çok memnun ve çok mutluyuz. ډېر زیات خوشحاله یم چې افغانستان ته راغلی یم او غواړم چې خلکو ته نوي څه ور زده کړم او نوي څه ورته وښیم. Bu sempozyum özelinde. Bunun akabinde birçok sempozyumda daha yeni ve daha gelişmiş teknolojilerle burada bulunmak istiyoruz inşallah. جراحي اعصاب په افغانستان کې یوازینی بخش دی چې هغه د نړیوالو سټنډرډ نورمونو سره یو رقم ته عملیاتونه کوي او ډیر تعداد داسې کم عملیاتونه دي چې هغوی ایډوانس ټیکنالوژي ته ضرورت لري. نو دا نن سیمپوزیم چې دی د دې په باره کې آګاهي ده او د هغې ټیکنالوژي سره زموږ د افغانستان د داخلي د جراحي اعصاب د ډاکټرانو د آشنایي لپاره دا سیمپوزیم جوړ شوی دی. ټاکل شوې ده چې دغه 2 ورځنۍ غونډه د تخصصي مقالو او علمي بحثونو په وړاندې کولو سره دوام ومومي او د پرمختللو درملیزو لارو چارو ترڅنګ د افغانستان او ترکیې د متخصصینو ترمنځ د لا زیاتو همکاریو زمینه هم برابره کړي.